اخلاص به انسان کې قوت پیدا کوي چې نیت په یو عمل کې نیت او اخلاص برابر وي د الله رضا د مقصد وي نو الله په انسان کې قوت پیدا کوي. امام غزالی رحمه الله احیاء العلوم کې لیکلي دي یو ورځ یو عابد یوه ونه وه د دې ونې خلکو عبادت کو د عابد ته به راواخیسته او د عابد را روان سو چې دا ونه ووهي شیطان ورته مخته راغی وي عابده چیرې ځې وي ونه وهم وي نیسې وهلی خو لنډه دا دوی دواړو جنجال سو چې جنجال سو د عابد راجګ سو د شیطان یې ووهه کله چې شیطان یې ښه درې څلور وارې وځپاو شیطان کته پروت د عابد ته وایي وي داسې وکړه دا ونه مه وهه څه یې کوې زه به هره ورځ د تا د بالښت لاندې به 2 دینار ایښي ته ورته ویلې نه خو بالاخره ورسره ویې منله وي زه صحیح دا 2 دیناره خو ډېر ښه شی دي کور ته چې راغی سهار چې له خوبه راویښ سو د عابد د بالښت لاندې 2 دیناره ایښي دي تېره سوه دومه ورځ بیا راجګ سو بیا دینار ایښي درېیمه ورځ چې راجګ سو دینار نسته نن یې بیا تبر راواخیست بیا ونې ته چې را روان ده شیطان پې باندې غالب سو شیطان راجګ سو د عابد یې داسې ووهه که نه چې نه یې خواته تلی سو نه دې خواته تلی سو ونه پاس ولې طالبانو اول وار عابد قوي و او ولې طالبانو دویم وار عابد کمزوری سو د رضا د الله او د اخلاص په سړي کې څوک پیدا کوي قوت پیدا کوي نو الله عز وجل دې موږ مخلصین وګرځوي کله چې موږ کې قوت موجود اخلاص موجود وي الله عز وجل موږ ته قوت راکوي کله چې موږ نه اخلاص وځي بیا الله عز وجل له موږ نه څوک اخلي قوت رانه اخلي